بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عسره په نامه د لشکرو تیارولو امر وکړ، نو د مؤمنانو یو لوی شمیر کسانو وغوښتل چې د رسول الله سره په جهاد کې برخه واخلي. حتی د مدینې څخه بهر خلک هم د دوی سره راټول شول. په لسهاوو زره مؤمنانو وغوښتل چې د رسول الله سره د اسلام د دشمنانو پر وړاندې وجنګیږي. پیغمبر حکم وکړ او له شتمنو خلکو څخه یې وغوښتل ترڅو خپلې صدقې ورکړي. نو عثمان، عبدالرحمن بن عوف او ټولو اصحابو خپل مالونه صدقه کړل ترڅو د عسره لشکر چمتو او تجهیز کړي، تر دې پورې چې شاوخوا اووه تنه صحابه راغلل او دوی هیڅ مال او شتمني نه درلودله. وی ویل: ای د الله رسوله، موږ هم له ځانه سره یوسئ، ځکه موږ د سفر لپاره سورلی نه لرو. د رسول الله نیت دا و چې د ضرورت سره سم یو شمېر لشکر او سرتیري له ځان سره یوسي، ځکه چې سفر اوږد او هوا لا هم ګرمه وه، نو نشي کولای د موجوده خواړو څخه ډیر څه واخلي. دا د دې لپاره چې خلک په لارې کې مړه نشي، او داسې هم نشي کولای چې د سورلۍ څخه زیات نفر له ځانه سره واخلي. حتی ځینو خلکو به په یو اوښ او یو آس باندې په نوبت سپاره کېدل. رسول الله هغوی ته وویل: زه نشم کولای، زه دومره سورلۍ نه لرم چې تاسو ورباندې سپاره کړم، نه هم موږ دومره وسایل لرو او نه هم دومره زیات سورلي. نو خلکو به زارۍ کولې او هڅه به یې کوله ترڅو په دې غزوه کې برخه واخلي. آیا پوهیږئ چې دوی چیرته تلل؟ دوی د خدای په لار کې د مرګ او شهادت لپاره تلل، په داسې حال کې چې ځینې منافقانو چې هم شتمن او هم روغ او هم جوړ ول، جهاد ته له تګ څخه به یې ډډه کوله. په کور کې کښېنستل او د کور دروازه یې په ځان پورې تړله او په دروغجنو او غیر منطقي عذرونه به یې بخښنه غوښتله. مګر بل لوري ته دا مسکینان صحابه راغلل او د خدای رسول ته یې زارۍ کولې ترڅو جهاد ته یې له ځانه سره یوسي. پیغمبر د ځینو مسلمانانو د ګډون څخه بخښنه وغوښتله او د مسلمانانو کاروان د خدای په لار کې د جهاد لپاره له مدینې ووت. نو دا اووه تنه صحابه کښېنستل او ژړل یې، حتی په تاریخ کې په اووه ژړا کوونکو کسانو باندې ونومول شول. دوی کښېنستل او ژړل به یې. نو الله تعالی د دوی په اړه دا آیاتونه نازل کړل: او په هغو کسانو باندې څه ستونزه نشته چې هر کله دوی ته راغلل ترڅو تاسو ورته د سفر لپاره سورلی ورکړئ. قلت لا تا ورته وویل: له ما سره داسې څه نشته چې تاسو پر هغې سواره کړم. نو دوی وګرځېدل په داسې حال کې چې د غم له وجې نه د دوی له سترګو څخه اوښکې بهېدلې. دوی یوه یا دوی اوښکې نه بهېولې، بلکې ډېرې اوښکې له دوی څخه بهېدلې. دوی ستا له څنګ څخه وګرځېدل په داسې حال کې چې د غم له وجې نه د دوی له سترګو نه اوښکې بهېدلې. دا چې ولې له دوی سره داسې څه نشته چې په دې لار کې ولګوي. نه د دوی مالونه او نه هم د دوی ځانونه دوی ونه شوی کولای چې خپل مالونه ولګوي، او نه هم دوی په خپله په جهاد کې برخه واخیستلی شي. نو کښېنستل او ژړل یې او الله تعالی د دوی ستاینه وکړله او له دوی څخه یې ملامتي لرې کړله. دا څومره پاکې اوښکې دي. کله چې محمد د عوف د زامنو لپاره د قبا مسجد د بنسټ ډبره کېښوده چې په هغه کلي کې خپل عوف ژوند کاوه، د تره زامنو یې له دوی سره د ځمکې پر سر حسد کاوه، یعنی ولې تاسو جومات لرئ او موږ یې نه لرو. دوی وویل: موږ به په خپله سیمه کې یو جومات جوړ کړو او د خدای له رسول څخه غوښتنه کوو ترڅو راشي او دلته پکې لمونځ ترسره کړي. البته په دې قوم کې ځینې منافقان هم ول، مګر دې منافقانو یوازې د مسجد جوړول نه غوښتل، بلکې دوی غوښتل چې ترڅو دوی هم جومات جوړ کړي او په هغه کې سره راټول شي او بیا د محبوب پیغمبر او د هغه د یارانو پر ضد دسیسې پکې جوړې کړي. د مسلمانانو له دغه ضعف او کمزوري څخه یې ناوړه ګټه واخیستله. کله چې د تره له زامنو سره د قبا د جومات پر سر حسادت وکړ، نو هغه جومات چې د تقوا پر بنسټ جوړ شوی و، دوی له یو بل سره حسد وکړ او وی غوښتل چې یو بل جومات جوړ کړي. او په دې کال کې منافقین له دوی سره یو ځای شول ترڅو دا جومات د دسیسو جوړولو په مرکز باندې بدل کړي او ترڅو مسلمانان له یو بل څخه جدا کړي. وی ویل چې موږ محمد ته بلنه ورکوو چې هغه په دې جومات کې لمونځ وکړي او یو مسیحي عالم ته هم بلنه ورکوو. نو دا مسیحي عالم څوک دی؟ ابو عامر نومیده. هغه خورا بد سړی و چې عیسوي شوی و، تر دې پورې چې د عیسویت دین یې هم پرېښود او یو نوی دین یې د ځان لپاره غوره کړی و. او دا هغه څوک و چې د احد په غزوه کې یې غوښتل رسول الله په شهادت ورسوي او څا یې کیندلی و، تر دې پورې چې ابو عامر فاسق ونومول شو. دوی له ځانه سره وویل چې کله مو مسجد جوړ کړ نو موږ به دغه راهب راوغواړو ترڅو لمونځ پکښې وکړي. تاسو د دوی خباثت ته وګورئ. نبی علیه السلام د هغوی په دې ټولو توطئو باندې نه پوهېده. کله چې په دغه مسجد کې د لمانځه لپاره راوغوښته، نو نبی علیه السلام په کور کې هم د لمانځه لپاره ځای درلود او هلته به یې لمونځ ترسره کاوه. نو خلکو به ورته ویل چې ای د الله رسوله، راشه او زموږ په کور کې لمونځ وکړه. او دوی د برکت اخیستلو په خاطر رسول الله خپل کور ته راباله. نو جومات ته خو حتمي ده چې ورشي. نبی علیه السلام د دوی په مسجد کې د لمانځه ترسره کولو اراده وکړه، تر دې پورې چې الله تعالی ورته وحی وکړله او هغه یې د دې جومات د جوړولو
خلکو د اساسي هدف څخه خبر کړ. وروسته پیغمبر د جومات د ورانولو او سوځولو امر وکړ. الله تعالی فرمایي او هغه خلکو چې مسجد ضرار د ضرر رسولو او د کفارو او د مؤمنانو په منځ کې د بیلتون راوستلو لپاره جوړ کړی وو، او تر څو دا جومات د هغو کسانو لپاره له دې څخه مخکې هم د الله تعالی او د هغه له رسول سره جګړه کړې وه کمین وګرځوي. او دوی به قسمونه خوري چې موږ خو یوازې د خیر اراده کړې وه، او الله ګواهي ورکوي چې بېشکه دوی دروغجن دي. ته په دغه جومات کې هیڅکله هم مه ودرېږه. یقینا هغه جومات چې بنیاد یې له اولي ورځې څخه په تقوا ایښودل شوی و، ډېر غوره دی د دې څخه چې ته پکې ودرېږې. په دې جومات کې داسې سړي دي چې پاک اوسېدل خوښوي، او الله پاک خوښوونکي خوښ ګڼي. دا آیاتونه د هغه جومات په اړه رانازل شول چې په ظاهر کې د خدای د رضا لپاره جوړ شوي وو، مګر په اصل کې د خدای تعالی او د هغه د پیغمبر د دین پر خلاف د دسیسې جوړولو لپاره جوړ شوی وو. عبدالله بن رواحه له هجرت څخه وړاندې د بیعت عقبه کیسه بیانوي. زموږ پیغمبر د مدینې له خلکو سره بیعت کاوه، له هغوی سره یې د دوهم ځل لپاره بیعت وکړ. له هغه کسانو سره یې 2 ځله بیعت وکړ چې له هجرت وړاندې مخکې په پټه راغلي وه. دا بیعت د جمرة الکبرا په سیمه کې رامنځته شوی وو. رسول الله د هغوی سره بیعت وکړ. د خدای رسول ته یې وویل: ای د الله رسوله، زموږ لپاره یو شرط جوړ کړه، په دې ډول چې یو شرط به ستا د پروردګار لپاره وي او بل به ستاسو لپاره وي. موږ 2 شرطونه غواړو، څرنګه چې ستاسو خوښه وي شرطونه رامنځته کړه. د خدای رسول ورته وفرمایل: د الله تعالی لخوا شرط دا دی چې د خدای تعالی عبادت وکړئ او د هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ. دا هغه څه دي چې الله تعالی یې له تاسو څخه غواړي، مګر زما شرط ستاسو لپاره دا دی چې هر هغه څه چې د خپل ځان، کورنۍ او ملګرو لپاره غواړئ، زما لپاره یې هم وغواړئ. تاسو لکه څنګه چې د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل ملکیت لپاره مبارزه او جهاد کوئ، نو د جهاد لپاره به زما ترڅنګ همداسې ودرېږئ. نو ویې ویل: ای د الله رسوله، موږ به همداسې وکړو. موږ به دا شرط نه کم وګڼو او نه به ورڅخه تېرېږو. یعنې موږ به له تاسو څخه داسې دفاع کوو لکه څرنګه چې له خپلې کورنۍ او خپلو ځانونو څخه دفاع کوو. نو الله تعالی د دوی په اړه دا آیت رانازل کړ: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بېشکه الله تعالی له مؤمنانو څخه د هغوی ځانونه او د هغوی مالونه اخیستي دي، دا ځکه چې د دوی لپاره جنت دی. دوی د الله په لار کې جنګیږي، نو نور وژني او دوی هم وژل کیږي. دا د حق هغه وعده ده چې په تورات، انجیل او قرآن کریم کې د هغه په غاړه دی. او له الله تعالی څخه پرته بل څوک په خپلې وعدې باندې زیات ښه وفا کوونکی بل وي، نو تاسو خپلې هغې سودا باندې ښه خوشحاله سئ چې تاسو له هغه یعنې له الله تعالی سره کړې ده، او همدغه ډېر لوی بری دی. کله چې د پیغمبر د تره د وفات وخت رانږدې سو، هغه که څه هم زموږ پیغمبر ته ډېر ګران و، خو بیا هم ابو طالب ایمان رانه وړ او اسلام یې ونه منه. د مرګ څخه وړاندې پیغمبر ورته ورغی او ویې ویل: لا اله الا الله ووایه، هغه کلمه چې زه یې د خدای تعالی پر وړاندې د دلیل په توګه وړاندې کوم. دا هغه وخت و چې ابو جهل او یو شمېر نور مشرکان هلته ناست ول. هغوی ابو طالب ته ګواښ کوه: آیا غواړې چې له خپل پلرني دین څخه وګرځې؟ آیا ته د ابو طالب له دین څخه مخ ګرځوې؟ تاسو دې خبیثانو ته وګورئ. ورته یې وویل: په الله قسم، که قریشو زما ایمان راوړل عیب نه ګاڼه، نو حتما به ما هغه کلمه ویلې وای چې ستاسو د سترګو نور ګرځېدلی وای. خو ابو طالب وفات شو او کلمه یې طبیبه یې یعنې لا اله الا الله یې ونه ویله. وروسته رسول الله د هغه لپاره بخښنه وغوښتله او حتی ویې ویل: په الله تعالی قسم چې زه به تر هغه پورې ستا لپاره بخښنه وغواړم چې تر څو له دې کار څخه نه یم منع شوی. نو الله تعالی دا آیت رانازل کړ: د نبي او هغو کسانو لپاره چې ایمان یې راوړی دی، دا روانه دی چې د مشرکانو لپاره مغفرت وغواړي. که دغه مشرکان نږدې خپل خپلوان وي، وروسته له دې څخه چې دوی ته دا ښه څرګنده شي چې یقینا دوی د دوزخ څښتنان دي. له هغه وروسته زموږ مهربان پیغمبر د ابو طالب لپاره د بخښنې غوښتلو څخه لاس واخیست، ځکه چې پیغمبر تر ټولو زیات د الله تعالی احکامو ته ژمن انسان و.